څنګه د بې ارزښتۍ له احساس سره مبارزه وکړو. ډېری کسان موږ وینو چې ځان بې ارزښته ګڼي، حتی دوی دا فکر کوي چې نورو ته هیڅ ارزښت نه لرو که څه هم دوی به ارزښتمند وي. دا او دې ته ورته ستونزې زموږ په ټولنه کې په ماشوم، ځوان، حتی په پوخ عمر لرونکو کسانو کې شتون لري او دوی له دې څخه ځورېږي. نو څه کول پکار دي؟ راځئ په دې ویډیو کې درته دا ټول معلومات واضح کوم. تاسې تر پایه واورئ او زموږ چینل سره پاتې شئ. هغه کسان چې د بې ارزښتۍ احساس لري معمولاً په خپله ککرۍ کې منفي افکار لري او تل ځان سره په منفي بڼه خبرې کوي. له خپل ځان سره ووایئ چې کولی شم د خپلې ودې او پرمختګ لپاره له ډېرو کوچنیو څیزونو څخه ګټه واخلم. هغه کسان چې د بې ارزښتۍ حس لري تر ډېره په خپل سر کې منفي افکار روزي. تل له خپل ځان سره د خبرو کولو په حال کې دي او همدا منفي افکار د دې سبب ګرځي چې نه یوازې په خپل ژوند کې پرمختګ ونه کړي بلکې د بې ارزښتۍ حس یې روح او جسم له پښو غورځوي او ناکامیږي. د بې ارزښتۍ احساس معمولاً د ژور خفګان له نښو څخه ده، ځکه چې فرد ته د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس ورکوي او ورځنی طبیعي ژوند لا پسې سخت کوي او دردیږي. د بې ارزښتۍ احساس کولی شي د بېلابېلو دلایلو له امله رامنځته شي. ټولنیزې تجربې، د ژوند بڼه، اروايي فشار زیږونکي شرایط او دغه راز ذهني ستونزې، دا ټول موارد په دې کې رول لري. د کوچنیوالي په دوران کې زیانونه، د منفي پیښو کتل چې په هغو کې خپل ځان ګرم ګڼئ، اروايي فشار په تیره کې نیوکه، ذهني ناروغۍ او داسې نور د دې بې ارزښتۍ اصلي لامل ګڼل کیږي. په عمومي توګه هغه کسان چې د حقارت او بې ارزښتۍ احساس لري داسې تصور کوي چې د خپلو دوستانو په څیر ارزښتمن نه دي او والدین ورسره مینه نه کوي. نو دوی دا مني چې تل نک شي او د نورو تر منفي قضاوت لاندې راشي. ډېری ماشومان چې له دې وضعیت سره سترېږي په ستروالي کې له کمښت او بې انګېزې توب سره لاس و ګریوان دي. تر ډېره دا کسان په بېلابېلو عمرونو کې د نورو د پام رااړولو لپاره په ځینو کارونو باندې لاس پورته کوي، لکه د ښکلا کړنې. ډېری کسان چې په خپل بدن کې یو معلولیت یا بدرنګوالی لري د نورو په پرتله ډېر زیات د حقارت احساس کوي. ډېر چاغښت یا ډېر ډنګروالی، جسمي ستونزه یا اوږدمهالي ناروغي د هغوی په خپل ځان باندې باور له منځه وړي. د بې ارزښتۍ احساس د شدیدو دردونو، د خپل ځان په اړه د منفي افکارو، ډېره ژړا، خفګان، د ځان وژنې په اړه فکر کولو، له نورو سره له اړیکه نیولو څخه د ډډه کولو، د نشهیي توکو د استعمال او بې حوصلې اوسېدو او دغه راز خپلو ورځنیو چارو ته د نه پاملرنې سبب ګرځي. له بې ارزښتۍ سره د مقابلې کولو ځینې لارې چارې: لومړی، له خپل ځان سره په مهربانه خبرې وکړئ. هغه کسان چې د بې ارزښتۍ احساس لري معمولاً په خپل سر کې منفي افکار لري او تل له خپل ځان سره په منفي توګه خبرې کوي. له خپل ځان سره ووایئ چې د خپلې لوړتیا او پرمختګ لپاره کولی شم چې له ډېرو کوچنیو څیزونو څخه ګټه واخلم او له ډېرو سختو شرایطو څخه تیر شم تر څو کامیاب شم. دویم، دقت وکړئ او وګورئ چې بې ارزښتي څه وخت پر تاسو باندې غلبه کوي. دا ډیره مهمه ده. ځینې وخت منفي احساس ځانګړو شرایطو، فکر، تجربې یا حتی ځینو افرادو ته په ځواب ویلو کې زیاتیږي. هڅه وکړئ چې دا احساسات وپېژنئ او وګورئ چې څه پیښه رامنځته کیږي چې په تاسو کې دا منفي اغېزې رامنځته کیږي او څه ډول افکار تاسو بوختوي. له دې لارې کولی شئ په خپل ځان کې د بې ارزښتۍ له حس سره مبارزه وکړئ، ځکه تاسې پوهیږئ چې دا پوینټونه تاسې کې منفي دي. نو تاسې بیا په خپل ځان تمرکز کولی شئ او دا منفي لارې په مثبتو لارو بدلولی شئ. دریم، له مشاور څخه مرسته وغواړئ. دا ډیره مهمه ده. په یاد ولرئ چې ځینې وخت د بې ارزښتۍ احساس د یوې ذهني ناروغۍ نښه وي. که تل د درد احساس لرئ او دغه راز تل اندېښمن یاست او د ورځنیو چارو پر مخ بیول ستاسو لپاره ستونزمن دي، نو هرومرو له یو مشاور سره خبرې وکړئ او له هغه څخه مرسته وغواړئ، ځکه ستاسې د بې ارزښتۍ احساس یوازې احساس نه بلکې دا په رواني ناروغۍ بدل شوی چې دلته له مشاور څخه مرسته غوښتل او د دوی لارې چارې تعقیبول ستاسې لپاره ډېر اړین دي.
په بې ارزښتۍ باندې غلبه کول ناشوني نه دي، یعنی تاسو یوازې نه یاست. اصلي موضوع دا ده که له دې ستونزې سره لاس و ګریوان یاست نو پوه شئ چې په بې ارزښتۍ باندې غلبه کول ناشونی کار نه دی. دغه راز باور وکړئ چې تاسو یوازې نه یاست او ډیری انسانان د ماشوموالي او تنکۍ ځوانۍ د رټونکو او کړکېچنو شرایطو په خاطر په دې حس باندې اخته کیږي او کابو ټول کسان په خپل ژوند کې دا د بې ارزښتۍ احساس تجربه کوي. بل ټکی دا دی چې پوه شئ د افرادو د ارزښتمندۍ معیار په قد، جسم او کورنۍ پورې تړاو نه لري. دا څیزونه ستاسو په لاس کې نه دي. د ارزښتمندۍ معیار باید ستاسو په ذهن کې بدلون وکړي. هغه څه چې په ژوند کې ستاسو لاسته راوړنې دي ستاسو ارزښتمندي ګڼل کیږي. له دې کبله هڅه وکړئ خپل پیاوړي ټکي لکه پوهه، اخلاق او خلاقیت پیاوړی کړئ او د نورو د ستاینې وړ وګرځئ. که څه هم ښایي د نورو ستاینه چندان اهمیت ونه لري، خو اړینه ده چې تاسو لومړی د خپل ځان لپاره ارزښتمن شئ. ډیرو پوهانو او سترو افرادو په ماشومتوب او تنکۍ ځوانۍ کې سخت فزیکي او محیطي شرایط تجربه کړي، خو له هغو وروسته ستروالي ته رسیدلی دي او بریالي شوي دي. خپل ذهن وهڅوئ. هڅه وکړئ چې د نورو له قضاوت څخه لرې خپل ځان وهڅوئ او له بې ارزښتۍ څخه د خلاصون لپاره د خپل ځان لپاره ډالۍ په پام کې ونیسئ او په خپل ځان باندې ډیر وویاړئ. د نورو په اړه فکر کول منع دي. تر ټولو مهم لامل چې کولی شي په ژوند کې د ښه احساس لرلو په لاره کې له تاسو سره مرسته وکړي د نورو بې ارزښته ګڼل او د هغوی په اړه فکر نه کول دي. دا چې هغوی ستاسو په ژوند کې څه ارزښت لري په حقیقت کې له هیڅ سره برابر دی. په همدې دلیل باید تاسو نه پاملرنه اختیار کړئ. هڅه وکړئ چې ژوند مو د نورو له قضاوت، خبرو، نیوکو او رټنو څخه لرې جوړ کړئ او په خپل ځان باندې بشپړ باور ولرئ چې ډېرې زیاتې وړتیاوې لرئ او کولی شئ چې د ژوند په هره شیبه کې ترې خوند واخلئ. بسنه کوي چې لږه حوصله وکړئ او خپله انګیزه لوړه کړئ تر څو خپلې وړتیاوې کشف کړئ او په ټولنه کې د یو بریالي فرد په توګه راڅرګند شئ. په پای کې د متخصصینو او ارواپوهانو له مرستې او مشورې پرته د بې ارزښتۍ احساس له منځه وړل یو ستونزمن کار دی او د دې سبب ګرځي چې افراد له پښو وغورځوي. د چلندیزې درملنې یو اغېزناکه تګلاره کولی شي چې د افرادو په منفي احساساتو کې تعدیل رامنځته کړي.